سردار ولی رحمه الله شهید شو په چړو باندې والش د عمر په شان په خنجر والش په دې عام بدن یو ظالم ویش گزاره وه خدا کاروان نه ودرېږي د عقیده نه رکاوېږي دا په جنگ بدر کې ونه درېدله دا احد کې شهیدان وشو ونه درېده دا د عمر په شهادت ونه درېدله د عقیده د عثمان په شهادت دا کاروان ونه درېده د زبیر په شهادت ونه درېده د عبدالله ابن زبیر په شهادت ونه درېده د شیخ سردار ولی په شهادت د عقیده نه ایسارېږي دا ته کم خیال کې دا تا سره کم سوچ دی دا په مرګونو باندې نوره حوصله علي دا خو داسې عقیده ده چې دا په وچېدو راشي دا تازه کېږي په وینو باندې و د اسلام دشمنانو و د دې پاکې عقیدې دشمنانو زمونږ په هر کور کې یو سردار ولی شته زمونږ په هر یو کور کې یو شیخ جمیل الرحمن شته دا کاروان روان دی دا اوس په داسې سټیج او داسې پړاو ولاړ او روان دی چې دا نه ودرېږي دې سره د الله د مدد وعدې دي د افغانستان موجوده حکومت چې ډېرې د عدل دعوې کوي او ډېرې د امن دعوې کوي چې موږ په وطن کې امن راوست ته رښتیا وې ته امن راوستی دی سیک ته امن دی ښه بېغمه ګرځي شیعګانو تاسو په محرم کې سکیورټي ورکړه شیعګانو ته امن و اسم چا ورته ونه ویل هندو ته امن دی هر چا ته امن دی خو د قرآن او د سنت والا ته امن نشي ورکولی دا څنګه عمري عدالت دی عمر رضی الله عنه به ویل چې د عراق د فرات د سمندر په غاړه د چیلۍ یو بچی بې پرسانه مړي نو تپوس به د عمر نه کېږي د افغانستان حکومت امارت ستا په دارالخلافه او زړه کې شیخ سردار ولی شهید کېږي تپوس بچا نه کېږي ستا په زړه کې دارالخلافه کې کابل کې شیخ متوکل شهید کېږي د دې تپوس بچا نه کېږي د زمونږ جوماتونه چې بند دي مدرسې بند دي علما هم دې وطن ته هجرت وکړي علماو کورونه پرېښودل شیخ سردار ولی مهاجر وفات شد دا خو د جلال آباد دا خو د یارې د بدامنۍ د وجې نه کابل ته لاړ د دې تپوس به د چا نه کېږي علي رضی الله عنه نه نقل دي چې کله په ملک یو مړی وشي او قاتل نه معلومېده او مړی مجرم نه و نه غلو نه ډاکو نه زناکارو نه قاتلو او قتل وشو قاتل نه معلومېده د وخت حکمران د قاتل دی د ذمہوار دی موږ د خپلو مشرانو ډېر پابند کړي دا ژبې راله بندي کړي دي دننه دا زړه ډېر دردمند دی
چې موږ صرف دې له پیدا یو چې خپلې جنازې به کوو، موږ به صرف شهیدان ښخو